ما دا د قدر خان خېټه ده څه کوم ډیران نه دی چې تاسو پکې خپې وهئ نو داسې تېرېدم موبایل ته د رحم ګل پوښتنه به هم لګوو یاره زنده‌بادي دا غریب چې دا مې ډېر بدې راځي موږ په کلي کې دی ملک صاحب زوی احمد خان سره یو لیپټاپ ته خبرې دونه سیاست به کوي چې وایي چې زه لیپټاپ لرم او دلته لیپټاپونه چې دي د ځمکې په سر باندې پراته دي یا پادر جان سلام علیکم سلام علیکم پادر جان گل بچه کجا بودی؟ پلار جان ما میخوایم در خار در یک دفتر اینترویو است گپ درست است احمد جان مگه هیچ وقت دوست ما شما شده نمیتونه چرا که یک وسیله الکترونیکی است دوست هیچ وقت شده نمیتونه این از من میشنوم شکر بخیر بچی اما جان ما تو 24 ساعت میبینم در موبایل دستک میزنی سر کار در موبایل است این به دردت نمیخوره دوست واقعی برات پیدا کو دوست رحمته ګوره موبایل زما حقیقي ملګری دی ډېرې خبرې مې ورسره وکړې او زه بل ملګري ته اړتیا نه لرم دا موبایل چې دی دا داسې ملګری دی چې ما ته هېڅکله هم ضرر نه رارسوي گپ درست است احمد جان مگه هیچ وقت دوست ما شما شده نمیتونه چرا که یک وسیله الکترونیکی است دوست هیچ وقت شده نمیتونه این از من میشنوم رحمته دا زما رازونه اوري او رازونه مې هېڅکله هم نه افشا کوي زه نشم کولی چې انسان ته مې خپل رازونه ووایم خو ده ته زه هره خبره کولی شم د زړه ټولې خبرې مې زه خپل موبایل ته کولی شم انسان باندې باور نشته دی السلام علیکم احمد زوی ستړی مشي په خیرونو جوړ تکړه واله که دا تا چې شی راخیستې دي زه چې سهار داسې تېرېږم هم تا سره دا موبایل دي که په مازدیګر کې داسې تېرېږم هم تا سره موبایل دی و احمد زویه قربان دې شمه زه ویمه چې د موبایل پر ځای باندې خلکو ته ولې د زړه خبرې نه کوې ګوره کاکا موبایل سره خبرې کول اسان دي زه مې خپل موبایل ته د خپل زړه ټولې خبرې کوم او بل چا سره که د زړه خبرې وکړم هغوی راپسې 100 رقمه قضاوت کوي زما موبایل شکر ځای دی چې دا قضاوت نه کوي تا ته دنیا نه ده معلومه کاکا جانه ګوره احمد زویه زما یوه خبره واوره انسان چې دی دا باید ټولنیزي د خلکو سره باید اړیکې وپالي او د خلکو د اړیکو پاللو ته ارزښت ورکړي وزویه دا ډیره مهمه ده چې ته خلکو سره ارشه دیرشه وکړي سمه ده کاکا زه به کوښښ وکړم چې د موبایل پر ځای یو ښه ملګری ولرم او د خپل زړه خبرې ورته وکړم زنده‌باد خو خبره دلته دا ده کاکا جانه چې ښه ملګري نه دي پاتې د انسان راز نه ساتي 100 ځای خبرې کوي او رازونه دې افشا کوي که نه ګوره احمد زویه زما یوه کمکله خبره واوره تم په حق یې باید د ملګري په پیدا کولو کې باید ډېر احتیاط وکړو چې یو ښه ملګری پیدا کړو ځان لپاره ښه په نړۍ کې هر یو کس چې دی که نه دا ملګری نشي کېدلی او همدې تر څنګ دا موبایل چې دی که نه دا هم یو ښه ملګری نشي کېدلی ځکه چې دا یو الکترونیکي وسیله ده زویه په دې باندې خلک خبرې کوي په دې باندې خلک د یو بل سره ارتباط ساتي او ښه ملګری نشي کېدلی او احمد زوی ځمه چې میلمانه مې را روان دي په ته مې په دې لاره وره هر وخت چې ګورم ته د موبایل سره مصروف ما ویل چې زه نن یوه خبره ورته کوم کیدای شي چې په احمد زوی باندې مې دا خبره ښه ولګېږي نو خفه هم نه شي ما ته اجازه راکړه قربان دې شم د خدای په امان د خدای په امان زرګل کاکا دې ژوندی اوسي والله ډېرې ښې خبرې راته وکړې دا شی نور په درد نه خوري ځم چې ځان ته یو ښه ملګری پیدا کړم یا پاتې
او پادر جان سلام علیکم سلام علیکم پادر وعلیکم جان سلام. گل بچه کجا بودی؟ پلار جان ما میخوایم در خار در یک دفتر اینترویو است اونجا ما یک اینترویو میتم خدا کنه که اونجا ما یک مامور مقرر شویم. برو بچه دوای پدرت پشتت است. برو خداوند. قربانی شما زنده بادی دادا دادا یا مچو کراگا زنده بادی. یا خدایا دا څه ګډوډي ده ته ګوره اوبه نیمې دلته ایښي دي او نیمې دلته ودرېږه چې دا زه لږ څنګ ته کېږدم چې څوک یې ونه ګوري دلته به یې کېږدم یا خدایا دا څه رقم خلک دي هر چی شی دلته ګوره دلته ایښي خدایا د څونه دروند دی وای ساده ګله ساده ګله دلته ګورم دا ته وګورئ ته خدای دا الله مونږ په کلي کې اوبو پسې سترګې راووتې او دغو خلکو چې د پیپونه میپونه دغه شانتې ګډ وړې اچولي دي مونږ اوبو پسې چې دی دریم کلي ته ځو دریم کلي ته ځو او د هغې ځای نه په خره باندې اوبه راوړو ته ګوره خو یا خدایا یا خدایا دا وګورئ دا یا الله دا یا خدایا دا ګورئ دوی سره بیخي دي قدر نشته دی اوبو چې اوبه څونه قدرمنې دي او دا وګورئ مونږ یو بیل پسې چې دی هلته د ملک صاحب کره ورشو او ورته وایي مونږ ته یو بیل راکړه چې مونږ پټي کې پې کار وکړو او هغه په مونږ باندې دونه سیاست کوي او دلته هر څه ګډوډ دا وګوره یا خدایا دې اوبو پسې زمونږ سترګې راووتې او دا د ښار خلک چې دي دا بیخي نه پوهېږي چې د اوبو قدر سړی څنګه پیدا کړي دا به هم دې خوا کېدمه یا خدایا ورځمه دننه یا خدایا پاکه دا وګورئ لیپټاپ ځمکه باندې پروت دی زموږ په کلي کې دی ملک صاحب زوی احمد خان سره یو لیپټاپ ته خبرې دونه سیاست به کوي چې وایي چې زه لیپټاپ لرم او دلته لیپټاپونه چې دي د ځمکې په سر باندې پراته دي څوک یې نه رااخلي د خدای رضا دپاره چې دلته په میز باندې کېږدي یا خدای دلته به یې کېږدم آفرین دلته دا کاغذونو ته ګوره څومره مهم کاغذونه دي او دلته دا هر څه ګډوډ پراته دي دا وګوره دا یا خدا دا به هم دلته داسې کېږدم او دا به هم دلته کېږدم او دا بیګ دی چا دی دا وګوره یا خدا دا به هم دلته کېږدم ورځم اوس همداسې انټرویو ته پاره ښه ځوانانو انټرویو به پیل کړو تاسې هر یو به موږ ته ځان راوپېژنئ لومړی به ته پیل کړئ زه محمود الله له کابل پوهنتون څخه لیسانس لرم او ماسټري مې پاکستان کې کړی ډېر ښه ته راته ځان معرفي کوم نوم مې پیر محمد ده په هرات ولایت څخه یم لومړۍ زده کړې مې په کابل کې کړې دي او لیسانس مې د پاکستان نه ده دوبۍ کې مې ماسټري کړې ده ډېر ښه خاص ځوانه ته به راته ځان معرفي کړې زه یم قربان چې مدیر صاحب زما نوم چې دی خاورې ساده ګل او هغه هم د پکتیا څخه بل زه یم مدیر صاحب بس دغه پوهنتون او مکتب مې هم څه په انګړه بنګړه باندې پاس کړو او اوس شکر الحمدلله په کلي کې و غواګانې او یو مونږ لرم ښه احمد الله او پیر محمده د تاسو انټرویو خلاصه شوه او ساده ګل چې دی موږ سره کامیاب شو تاسو دواړه کولی شئ چې لاړ شئ مدیر صاحب دا څنګه موږ ښه ډګریانې لرو ښه پوهنتونو کې هم درس ویلی ده او دا څنګه کېدای شي کلیوال سړی د موږ نه مخکې او موږ دغسې ولېږي پیرواد رښتیا وایي مدیر صاحب خیر ده که واسطه نه لرو دا د واسطې خبره مه کوه کله چې تاسو دفتر ته راننوتئ د دفتر په دروازه کې ما تاسو هماغې وخت نه ستاسو انټرویو پیل شوه ما ته
ما د دفتر هر څه ګډوډ په خپله کړي وو د دې په خاطر مې کړي وو چې زه تاسو ووینم کله چې تاسو راننوتئ ګوره هر څه ګډوډ وو خو تاسو کې هېڅ احساس د دې نه و چې تاسو دغه شیان راواخلئ دا نامنظم شیان بېرته منظم کېږدئ خو هغه څوک چې هغه با احساسه و زما دفتر ته با احساسه وي زما دفتر ته ژمن وي هغه چې دی هغه څوک و چې هم دیني او هم ملي احساس ورسره و هغه نو ساده ګل و تاسو کولی شئ چې راشئ وځئ ګټ آوټ لاړو ولکه زویا دا راته ووایه چې امتحانونه دې څنګه شوه او درسونو ته ځې او که نه ولا شکر د پلار جانه زو الاخره باندې امتحانونه ګوره کوشش کوو ما یوه خبره په یاد ولره ګوره تعلیم وکړه تعلیم ګوره ډېر ښه شی دی موږ به د بې سواده نه جوړې بیا به څه کوې صحیح خبره درس ووایه خواري وکړه کوشش وکړه محنت وباسه ولې نه پلار جانه صحیح خبره پلاره تا خو ما سره واده کړی و چې ښې نمرې واخلې زه به تا ته موټرسایکل اخلم سلام علیکم رحیم ګل کاکا وعلیکم السلام وعلیکم السلام خیر شکر دی ښه یې ګزاره کېږي السلام علیکم رحیم ګل دی قربان دې شم ماشاءالله قدیر جان خېټه خو ګورې سم تنور دی تنور خوراکونه دې غټه کړي قربان دې شم ودرېږه یو خو تاسو غریبانو د لاسه مونږ قربان دې شم خورې ګوله څنګه ته خو ښه یې راته قربان دا راته ووایه چې څنګه یې بچیان ښه دي الحمدلله بس دا راته ووایه رحیم ګله ته څنګه یې کور پله خو خیرات دی ګزارې روانې دي شپې ورځې دې تېرېږي بس مرګ ته نږدې کېږي څه به وکړو بس خدای دې رحم وکړي ښه قدیر جانه نورې به څه خورې راته وکړي یاره بس زه وایم رحیم ګله ته خو پوهېږي دا خېټه چې زه په همدې په مزل باندې ولې نه کمه که نه همداسې نه ویلې کېږي پرون مې د چرګانو یو 2 درجنه خپې وهلي اوس پکې همداسې دی غره ما یې دا د قدیر خان خېټه ده څه کوم ډېران نه دی چې تاسو پکې خپې وهئ نو داسې تېرېدم ما زه د رحیم ګل پوښتنه به هم لږه وکړې چې څنګه دی هو قربان رحیم ګل کاکا ښه د قدیر کاکا هم راغی ما څه ویل ها وایه څه وایي رحیم ګل کاکا او قدیر خان کاکا زه ځمه کور مې هم د کرایه ده او مریضان لرم ستونزې هم لرم مخکې ځمه را روان ده هېڅ شي نه لرم او یو څو روپۍ ما ته چې قرض را کړی وې چې وظیفه واخلم بېرته به یې درکړم تاسو ته والکه زویه د قدیر کاکا ته د لږ چای اچولی دی قربان دې شمه خیر ده والکه ته خو په دې خبره باندې ښه پوهېږي ښه چې بل ځل مې چې دی که نه تا ته 2000 افغانۍ درکړې دا راته ووایي چې هغه 2000 روپۍ دې تر اوسه را نه کړې نو زه تا ته نور قرض څنګه درکړمه وروره مونږ هم کور لرو مریضان لرو خپلوان لرو چې داسې خو نه ده چې وروره مونږ به پیسې تاسو دپاره ګټو وروره ځان ته یې وګټه او په خپله یې وخوره په خپله ستونزې حل کړه دلته پیسې میسې نشته قرض راکړه ته خو ګوره چې ته بې مطلبه لاړ نه شي هر چېرته چې ځې خپل مطلبونه پکې لټوې موږ خپله کورونه لرو کورنۍ لرو موږ تا ته د پیسې د کومه کوو بړه تاسې لګیا یې ګوره قدیر جان کاکا پیسې مې 2000 روپۍ مې دي په یاد دي چې وظیفه مې پیدا کړه بېرته به یې درکړمه هېرې مې نه دي ګوره تا ته وایم ایمل جانه ګوره ته ما ته ډېر ښه معلوم یې ښه چې قرض واخلې که نه بیا یې چاته نه ورکې چې درته ووایي چې قرض راکړه بیا دې وچخلي وچه خوله دې راته نیولي او خاندې ګوره قرض په خندا باندې نه لنډېږي او نه په پټېدا باندې وروره پوه شولې لنډېږي قرض مې راوړه او ډېر ښه یې راوړه نوره پیسې میسې نشته ښه صحیح ده نو تاسو کښېنئ زه به لاړ شم داسې بریکونه نه سي رحیم ګله ته به وایي چې ما ته به قرض راکړي زه وایم بریکونه خو څه چې که ریورس هم لاړ شي که نه قرض مر نه یاره زندهبادي دا غریب چې دا مې ډېر بدې راځي یاره بس د دواړو خو تا خېټه ډېره کمه ده زما یاره چوپ شه که نه دا خبرې دا خو ما او تا ته معلومه ده خو ته یې وچ پاتې کړې او زه قربان هاي مخلوقه پیسې وګټئ چې خپلوان هم ډېر سي غریب د هېڅ چا زوی هم نه ده